ګرانو دوستانو سلام علیکم. زه فرهاد زازی بیا تاسو نن درس در کوم. اول ورته مونږ چې د چپټر 3 یو کې مو سمپل اکویشن تاسو ته مو در زده کړل. دغه چپټر کې دوه چپټر کې مو quadratic equations زده کوو. quadratic equation یعنی څه معنا؟ اول به چپټر نمبر ولیکو. quadratic equation ها quadratic equation معنا دا ده چې تاسې simple equation کې مو یو x لرلو او دغه x کې چې ده مو هغه مو چې ده exponent مو یو و چې مو ریاضي کې x یو exponent چې ولري مو کولی شو x ولیکو. دا ریاضیدانان دا رقم لیکي ځکه چې دغه یو لیکي نه دغه طرح دا هغه کې رول نه لري چې یو ولیکي یا ونه لیکي، یعنې ریاضیدانان x یو x exponent یو x لیکي. دغه مو سمپل اکویشن و چې بل ورته مو درس کې ولیدل. او دا اوس چې د مو quadratic equation کې سو quadratic equation کې معنا دا ده چې مو x over 2 ده، یعنی exponent کې مو چې د 2 ده. نو اوس مو که داسې یو سوال ولرو چې x quadratic جمع a منفي b مساوي په c مثال کنه. دغه ډېر ساده ده. د a b او c مو چې د کولی شي یو نمره یو نمبر اوسي یو شمیره اوسي، نو موږ کولی شو ډېر آسان ولیکو چې x quadratic دلته جمع یو ده a ده منفي a کوو، دلته منفي b ده جمع b کوو. شي چې چپ لاس پله کوو مو سمپل اکویشن کې زده کوو، هغه شي چې د مو ښي لاس پله کوو. نو ځکه دغه ټول چې دی مو چې چپ لاس پله کړي دي ښي لاس پله هم کوو، او دغه کېږي دلته مو چې دی جمع a سره مو منفي a زیات کړو، دلته منفي a سره زیاتوو، دلته منفي b سره مو جمع b زیات کړو، دلته هم جمع b سره زیاتوو که نه. چې د موازنه پاس دغه مو تاسو ته ویلي ول سمپل اکویشن چې لکه تلې غوندې دی، نو دغه موازنه باید برابره پاتې شي. نو دغه په خاطر چې مو چې چپ لاس ته کړي ښي لاس ته هم کوو، نو دا مو ویلي کوو دغه طرح جمع a منفي a چې د صفر کېږي دا مساوي په صفر، منفي b جمع b هم مساوي په صفر کېږي، یعنې شي چې پاتې کېږي چې x quadratic مساوي په c منفي a جمع b. صحیح شو؟ نو اوس مو چې غواړو x پیدا کو، نو دغه نه مو روټ باسو که نه. دغه مو چې د روټ چپټر کې مو دا زده کړي دي، او چې مو چپ لاس ته کوو ښي لاس ته هم کوو، یعنې دلته پاتې کېږي x مساوي په روټ c منفي a جمع b. پوه شوئ؟ دا ډېر ساده، یعنې اکویشن quadratic equation هغه ساده ده، ډېر آسان کولی شئ تاسې حل کړئ. زه اوس تاسو ته یو سوال هم در کوم، سوال تاسو ته حل کوم چې تاسې یو مثال هم لرئ. مثال مو لرو x جمع x سکویر جمع جمع 3 منفي 4 مساوي په شي. داسې باید یو نمبر واخلم.
داسې یو نمبر واخلم چې مو سوال صحیح حل کي منفي 4 چې واخلم لږ وخت مو پکار دی څلورویشت مثال دا ای مو چې د 3 دی ای مو 3 دی لکه دلته کس وي بي مو چې د 4 دی او سي مو چې د 24 دی نو اوس حل کوو څنګه مو چې دلته دا پاس لیدلی دي دلته لیکو x سکویر جمع 3 چې غواړو جمع 3 باندې لوړ شو باید دلته منفي 3 وکړو مخکینی چاپټرو کې دا مو یو هغه کړی دی کار مو کړی دی یعنې دا حساب چې څنګه کېږي زده کړی مو دی دلته منفي 4 دی منفي 4 چې غواړي باید نویسي باید جمع 4 کړي که نه لکه مثال منفي 4 درجې ساړه دی 4 درجې مثبت ګرمي سره زیاته کې 0 درجې کېږي داسې تاسو کولی شئ ځان سره دا یاد کې ونیسئ او دلته 24 نه عین شی کوو دلته منفي 3 زیات کړی دلته منفي 3 سره زیاتوو دلته جمع 4 زیات کړی دی دلته هم جمع 4 سره کوو که نه ها اوس چې کېږي 3 سره ورکېږي 4 سره ورکېږي دا ته پاتې کېږي x سکویر مساوي په 24 نه چې 3 لوړ شي 21 کېږي جمع 4 کې 15 کېږي ها اوس روټ باسو دواړه نه روټ مو چې وباسلو x نه مو چې روټ وباسلو دا به دلته ولیکم نوره یعنې تاسو فکر وکړئ چې دغه مو دلته کوز لیکلی ځکه ځای نشته x نه چې مو روټ وباسو دغه رقم باید 15 نه روټ وباسو صحیح شو که نه چې غواړو یا x پیدا کړو نو x نه چې روټ ورته x پاتې کېږي او 15 نه چې روټ وباسي 15 کېږي پوه شو دا رقم x مو پیدا کړو اوس موږ کولی شو ځان ته یو ثبوت وکړو یو پروف کړو چې دا سوال مو صحیح حل کړی که نه دلته اوس که څه 15 کې نه وو 15 سکویر 15 کېږي جمع 3 28 کېږي 28 نه 4 چې لوړ شي 24 پاتې کېږي دا یې مو ثبوت شو یعنې مو هغه x چې مو غواړو چې پیدا کړو هغه مو پیدا کړی دی دغه که څه د کوادراتیک ایکویشن هم ډېر ساده دی لږ مشکل کېږي چې وخت مو سمپل او کوادراتیک ایکویشن مکس ولرو نو هغه به بل چاپټر کې چې د تاسو سره تاسو ته به هغه در زده کړم در وښیم نور همیشه غوندې هر وخت چې کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ ما ته سوال فیسبوک کې تاسو ما کولی شئ پیدا کړئ فرهاد زازی هغه کې پیدا کولی شئ یوټیوب کې هم کولی شئ پیدا کړئ هلته کولی شئ خپل سوالونه وکړئ نو کوم سوال چې تاسو لرئ تاسو سوال وکړئ زه څومره چې کولی شم وخت چې تقاضا وکړي تاسو سوالو ته به خیر ځواب ویم بیا هم تاسو ته همیشه د علم په لارې څوی علم هغه شی دی چې ژوند کې مو رڼایي راوړي خدای مو مل الله حافظ